مرکل شیخ سردار ویلے چې ټوله دنیا پریشانه دار سترګې نه وخ روانه چې نن په پاکستان کې خلک پریشانه په افغانستان کې خلک پریشانه تا خود افغانستان ستوره ختم کو تا خود افغانستان رونق ختم کو تا افغانستان رڼا ختم کړه تا جلال آباد رڼا ختم کړه ظالم را ستوره دی ولې مړ کو دا رڼا دې نه پیرزو کېدل د افغانستان په مسلمانانو او کړي تاسو سو ستانه پول نیولې او پټې ده نیولې او سیده نه نیولې دغه ګناه سوا دغه جرم سو دغه جرم زخیم کړه دغه جرم دا او چې قال الله قال رسول الله هغه زما د الله خبره کوله زما د رسول الله خبره کوله او کتاب او سنت دغه عالم دای چنډې پورته کړې و ظالم په دې وجه تا قتل کو دا خلا قتل لی عبداللہ ابن المبارک رحمت اللہ تعالی علیہ فرمائی من استخف بالعلماء ذهبت آخرته چاچ دا علماء سپکوالے کو آخرت تباہ و برباد کو قتل خدار کنار قتل خودیر غٹ خبر دا صرف دا علم حق پر سپکوالے کول بائی پسی کنزلی کول لیکن بعض ظالمان بعض شر پسند خلق وسم پا فیسبوک بانے پا کمنٹس کے پا شیخ رحمہ اللہ پسی کنزلی وسم لیکی ای ظالمانو خپل آخرت برباد ہوئی من استخف بالعلماء ذهبت آخرته آخرت تباہ برباد کو سادہ یو کمنٹ دلی کلو پوجبان جس پا کمنٹ ولی کے تا خپل آخرت تباہ برباد کو و یاد لرئی در خپل ملگر ٹولو تا تسلی ورکوم ټول مسلمانانو ته شیخ سردار ولی رحمه الله اخو یوازې د اهل الحدیث علماو محبوب نو اخو د هر چا محبوب و هر چا به اورېده دغه سیرت دغه درسونه به هر چا اورېدل خو زه به دا ویم تسلي به درکړم دا نوې خبره نه ده دا زړه خبره ده موږ په خپلو سترګو ولیدل موږ به ویل تاریخ په چې کله موږ کوت موږ به ویل چې عمر ابن الخطاب رضی الله عنه شهید محراب دا څنګه بی ګناه ته شهید کړی شو په مدینه منوره کې هغه شهید کیږي عثمان ابن عفان قرآن په غیږ کې ورسره دی په باندې توري ګزار کیږي د ګیرې نه نیولی کیږي څټ ورله تاوالی کیږي او چې کله ګزار کیږي په باندې اول ساس کې د یعنې د قرآن په دې آیات باندې لګي فسیکفیکهم الله الله به ستا دپاره کافي شي زمونږ دا ایمان دی زمونږ دا عقیده ده شیخ سردار ولی رحمه الله هغه له الله دغه ټیم لیکلی او دا نه مخکې کېده نه وروسته کېده خو دې ظالم خپل آخرت تباه کو نور هغه له خو الله مرد شهادت ورکړي انشاء الله تعالی الله دې په شهداو کې و حساب کې او زه وایم داسې مر خوار چاله پکار دی